بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تیر درس کې سویچ ویلو. بیا مرته سویچ څه شي کوي؟ په رینج باندې کار نشي کولای او سویچ په یو وخت کې یو قیمت پیژني، یو عدد پیژني، یو علامه په یو وخت کې پیژني. صحیح نه؟ موږ په دې باندې د جمع عملیه تر سره کړې و. موږ به دوه عدد ورته ورکړل، یو اپریټر به ورته ورکړ. دا اپریټر په اساس به عملیه اجرا کوله، یا به کتل به چې کچېرته په اپریټر موږ جمع ورکړې نو خپل هر کیس سره به مقایسه کوو چې آیا په او پی آر کې موږ کوم قیمت لیکلی، جمع منفي ضرب تقسیم کوم یو ده، هغه سره مقایسه کړل چې صحیح به شو، هماغه په مطابق به یو عملیه اجرا کوله موږ ته. بیا هم که سوال هم درلوده ویډیو وګورئ، سوال کولی شئ. یو خبره ده، تیر درس کې موږ یو شی ویلی و په نوم د اف. صحیح ده؟ زه راځم بیا دلته، زه راځم فلوټ اخلم یا انټیجر اخلم. کلیر؟ انټ یو ساده مثال کوم په دې کې، یو نوی اپریټر د موږ سره هغه زه ډسکس کول غواړم. int a is equal to 90. اوس راځم دلته، زه ورته وایم if کچیرته bracket start if a is greater than or equal to 70. کچیرته د a قیمت زیات و یا مساوي شو اویاونه زیات تا کنه، زیات شرط صحیح ده. نو چې صحیح ده ماته څه وښیه؟ سی آوټ ورته وښیه پاس. او کنه تل لپاره موږ چې لیکل الزم لیکه. کنه څه مطلب؟ سی آوټ که هغه شرط غلط شو بیا ورته ولیکه چې فیل. بس دو حالت لرو. اگر یک نفر د A یک نمره را گرفت، صحیح است؟ اون نمره ما مقایسه میکنیم. د A چند است حاله؟ 90. این نفر 90 گرفته. ما برش گفتیم اگر د A بزرگتر از 70 است باز چی کو؟ او کامیاب است. اگر نه به چی مانا؟ از 70 پایین تر است. از اگر 70 بالاتر باشه پاس است، کامیاب است. اگر نه به چی مانا؟ از 70 پایین تر اگر بود، یعنی از 69.9 تا به صفر منفی، باز فعل نشان میده. دو حالت است خلاص. اینمی کار ما با دیگر طریقه انجام داده میتونیم از طریق کندیشنل آپریتر. اینمی را ما کمیت میگیرم، کمیت میم دنم اینجا میم برش میگم اینمی اف الز کار که میکنه، اف و الز که کار اجرا میکنه. اف الز نه، صرف اف و الز، دو حالت، یا صحیح یا غلط. این ما از طریق کندیشنل آپریتر هم انجام داده میتونیم. کندیشنل آپریتر چی هسته؟ اف الز واری کار میکنه. بالکل او هستن کوشن مارک، یعنی به معنی اکسپریشن 1 says شرط، بایزو کوشن مارک، بایزو اکسپریشن 2، بایزو کالن اکسپریشن 3. یعنی سه بخش داره. یعنی ما ده اف چی گفتیم برش؟ ببینید ما ده اف گفتیم اگر قیمت A بزرگتر از 70 است اینمی کار اجرا کو، اگر نه اینمی کار اجرا کو. دیگه ما همین چیزا ما برش میگیم از طریق اینمی کندیشنل آپریتر است. ها اینمی ها نیستن، خب مثال هستن، به این شکل است. به این شکل ما برش میگم اگر اینجا برش میگم اف است، نه بجای اف سوالی علامت استفاده شده. ما میگم if a is greater than or equal to 70 باز چی کو؟ یعنی اگر اینمی شرط درست است باز چی کو؟ سی آوت. اینمی رو نشان میده که باز. خب اگر نه فهمیده شد؟ الز نه باز چی کو؟ باز سی آوت فیل. نه دلته د سوالی معنی دا نه چې سوال ده. دلته سوالی مطلب دا ده چې اف ونده کچیرتا ګوره تا ته کچیرتا داسې و نو بیا داسې وکړه او که نه داسې وکړه. صحیح؟ دا به زه راواخلم، د دې ځای نه به راواخلم، دا به کټ کم، د هغه نه به یې وباسم کمنټ پیسټ. دا او اف الز یو رقم دي. دا سوالی علامه چې تاسو عام هغه کې استعمالوئ انګلیش لینګویج کې یا پښتو دری کې نه. د دې مطلب دا اف کچیرته دا شرط ګوري. دلته کنډیشنل آپریټر ده، شرطیه آپریټر ده، شرط ته ګوري، شرط لپاره استعمال شوی ده. او دا کوم حالت کې دا ټرنری آپریټر کې راځي. دا ټرنری ولې درې ایکسپریشن لري، یو ایکسپریشن، دو ایکسپریشن، بل ایکسپریشن، ان درې حالتونه درلودلی شي. یعنی زه ورته وایم کچیرته دا صحیح شو آیا صحیح ده؟ انداسې ویلی شي آیا دا صحیح ده؟ یعنی پاس وګوره صحیح ده او دا کار وکړه
غلط ده کنه غلط ده نو دا کار وکړه خلاص. نو ما خبره درته کوي اوس نوی دی نو صحیح ده تا ته به جواب څو درکړي بس. ګوره اف ما بیخي بند کړی کمنټ کې مې نیولی او که چېرته زه دلته ولیکم لایک دس 33 دا به څه راشي فعل یعنی دا صحیح نه ده اوس د ا قیمت اویا نه زیات نه ده چې نه ده دا به نه ایگزیکیوټ کېږي دا به ایگزیکیوټ کېږي نه صرف اف ایلز باندې کار کوي بس. که شرطونه زیات شول بیا دا کار نشي کولی. اف ایلز ما اول ویلي هغې په رقم نه ده اف ایلز په رقم نه بس. ګوره اف ایلز دا او دا اوس یو رقم کار کوي څه شو ښه دا یو طریقه ده تاسو استعمالولی شئ. که چېرته اف ایلز ده دومره اوږد لاین ولیکئ یو لاین کې حل کوئ مشکل نشته. clear any question استاد ریکارډ کې څه تاسو شي پرینټ کوئ یا مثلا کومنټ کې او استاد وایي څه علامه وایي څه باندې بس او داسې ده ما مخکې رښتیا هم یو کمنټ استعمال کړم دا شارټ کټ کیانې دي ښه دا څه شی دي شارټ کټ کیز دي دا زه به راشم کنټرول زیډ انډو دې باندې خو پوهېږئ کنټرول زیډ نو دا کمنټ کوم نو زه خو دلته کنټرول کوېسچن مارک وهم کمنټ کی او بل دلته هم شته چېرته ایډیټ کې یس دا دي ګوره ټول شارټ کټ ته لیکل شوي دي ښه کمنټ کنټرول پلس ډاټ هم وهلی شي او کوېسچن مارک چې ما وهلی دلته شته نو خو بیا هم کولی شي دلته ان کمنټ کولو لپاره کامه ده راځي چې ډاټ ووهو ډاټ سره هم کېږي کوېسچن مارک سره هم کېږي ما کوېسچن مارک استعمال ولته ډاټ نو دا ګورئ دا انتخاب کوئ دې باندې کلیک وکړئ کمنټ کېږي صحیح او که ان کمنټ کوئ بیا ان کمنټ خو دلته بلاک کمنټ چېرته ده دا وایي که نه او ملټي لاین کمنټ مطلب دا ده کنټرول انتخاب کنټرول سیمی کالن ووایئ کنټرول سیمی کالن نو ملټي لاین کمنټ راځي صحیح یعنی هر لاین ته به ځان ځان ته کمنټ نه ورکوي ملټي لاین کمنټ او که زه بیرته همدا ووایم ختم به شي بلکل همدا بیرته ووایئ ختمیږي کلیر ښه دا و زموږ شارټ کټ کی صحیح اوس لږ مخکې ځو دې تیر درس کې خو سوال نه لري بلکل تاسو یو ټاسک در کوم دا وکړئ ښه اف له لارې نه اف ایلز استعمالوئ لاجیکل اپریټر هم تاسو وویلې لاجیکل اپریټر بیا موږ مخکې نه ځو نو بل ټاپک دې شروع کوو اصل کې موږ لوپ ته تلو نه لوپ ته نه ورځو صحیح دا ټاپک به خلاص کړو ګورئ راځئ اف کې نور مثالونه کوو ښه کنټرول سټیټمنټ کې کنټرول سټیټمنټ چې راغی پوه شه دا څه شي ته اشاره ده نه کنټرول سټیټمنټ چې راغی کنټرول سټیټمنټ پوه شه یا اف ته اشاره ده اف ایلز ته اشاره ده اف ایلز ته اشاره ده یا هم سویچ ته اشاره ده کنټرول سټیټمنټ ان دا سټیټمنټ کنټرولوي څنګه کنټرولوي ګورئ داسې کنټرولوي جمع منفي ضرب تقسیم ټول کېدل په یو وخت کې په سویچ کې نه کنټرولینګ یې راوسته کنټرول کوئ د کیس له لارې نه که چېرته هغه شرط به صحیح شو نو یو سټیټمنټ به ایګزیکیوټ کېده نور یې کنټرولول چې تاسو نه کنټرولېږي تاسو نه ایګزیکیوټ کېږي پوه شوئ که نه فیصدي هم کنټرولوله مونږ سره که تاسو په یاد وي ګریډ اے بی سی ډي فیل ټول یې کنټرولول ځکه ورته وایي کنټرول سټیټمنټ ما ده یک پروگرام نوشته میکنیم برای ما چه کنه ما علامت مدیولس خوانده بنیم اگر یادتان باشه این ما ریمایندر میگیم صحیح باقی مانده را پیدا میکنه مثلا مثال int a 9 int b is equal to 2 و در بالا میں int c is equal to a divisible by b جواب چی میں یعنی بایی مانا خواه کار اینمی اپریتر چی بود یعنی قیمت a را تقسیم b میکنه باقی مانده اگر چیز میمانه او را ذخیره میکنه در c نفهمیدن یعنی بایی مانا که قیمت a چند است 9 قیمت b چند است 2 خب 9 تقسیم b اگر شوه یعنی 9 تقسیم 2 که شوه پورا تقسیم میشه نه خیر 4 2 8 میشه 5 2 10 میشه خب 9 است 4 2 8 میکنیم یک میمانه باقی یک کمان باقی او را ذخیره میکنه در c یعنی برای ما یک نشان میده اینمی اپریتر به کار دیگر هم ما از استفاده کرده میتونیم و چی هستن
پیدا کردن اعداد جفت و تک. صحیح است؟ ببینید شما هر عدد بگیرین، اگر بالای دو تقسیم شود هر عددی که بگیرین بالای دو که تقسیم شد و باقی مانده از او صفر بود، او عدد جفت است. بیاین یک عدد بگیریم 22 را. صحیح؟ 22 را تقسیم دو کنین پورا تقسیم میشه. 11 دو چند میشه؟ 22. صفر ماند. ای 22 جفت است. اگر 30 را بگیریم 30 جفت است. صحیح است؟ 15 دو چند میشه؟ 30 میشه. اگر با دو تقسیم کنیم 30 را صفر میمانه. باقی مانده از صفر میمانه. اگر تقسیم کنیم 15 جواب میاد. تقسیم نمیکنیم باقی مانده را میبینیم. باقی مانده را باید پیدا کنیم. اگر 13 را ببینید 13 را بگیرین 13 را بالای دو تقسیم کنین باقی مانده چند میمانه؟ یک. به این معنی که تاک است. صحیح شد؟ بیاین همون تو یک نمبر را پیدا. یک نفر بهتان میگه ما د انتیجر یک عدد میتم او را چک کوی چی است. معلوم نیست ده ای یک عدد نشته میکنم ده سی ان سی اوت ما برش میگم انتر نمبر. یک نمبر انتر کو سی ان در رن تایم ده ای قیمت میتم. مشکل نیست شما در دیزاین بودم قیمت برش میتن همون تو ایز ایکول تو مساوی یعنی اینمی عدد برش میتن. خب یک نفر میاد یک گذر میاد ده ای ده وریبل ای در رن تایم قیمت اسان میکنه برش میتن ذخیره میکنه. ما پیش از اینکه یک چیز پرینت کنه بالا از یک شرط وضع میکنیم، یعنی اینمی را چک میکنیم عددی که در ای ذخیره شده آیا او جفت است یا تاک است. ما براتون باز میگم این فرمول است. اگر ما هر عدد که در ای ذخیره شده یعنی معلوم نیست کدام عدد است. خب یک عدد است دیگه. ما قیمت ای را یعنی که یک عدد است او را چی میکنیم؟ divisible by 2. قیمت ای هر عدد که باشه بالای دو تقسیم میکنیم و باز بمیده که صفر ماند مساوی با صفر میشه، یعنی با ایمان. اول قیمت ای بطور مثال چند است؟ قیمت ای ما برش میتم 20. قیمت ای چند است؟ 20 است. خب بیاین در دیزاین مود برش میتم این مود. صحیح؟ قیمت ای چند است؟ 20. 20 تقسیم دو کنین باقی چند میمانه؟ نه باقی مانده از رو میگه صفر. یعنی به این معنی که با صفر مساوی شد، نه با صفر مساوی میشه باقی مانده از او. به چی معنی کدام عدد است؟ جفت عدد است. خب برای ما نشان بده که this is even number. باز میگم برایتان قیمت ای چند است؟ 20. 20 که تقسیم شود بالای دو باقی صفر میمانه؟ بله میمانه. به این معنی که عدد جفت است. یعنی پیام برایتان نشان میده و در پیام چی نشته شده؟ که یک عدد جفت است. خب اگر نه به چه معنی؟ که چیزی میمانه. یعنی شرط اگر اشتباه شد شرط در کدام اشتباه میشه؟ که چیزی بمانه، یک بمانه، سه، دو، هر چیز که بمانه. صحیح است؟ به این معنی که شرط غلط است. اگر جفت نیست یعنی شرط غلط است، جفت نیست. جفت که نیست باز چی است؟ تاک است. باز برش میگم this is odd number. بسیار آسان است. ببینید قیمت ای را شما نشته کردین، معلوم نیست کدام عدد است. هر عدد که شما در ای ذخیره کردین و عدد میگیره بالای دو تقسیم میکنه و مساوی میشه با صفر. اگر مساوی با صفر شد یعنی باقی مانده از او صفر بود، به این معنی که او عدد یک عدد جفت است. اگر این نمیشه درست شد، در کدام وقت درست میشه؟ در کدام حالت درست میشه؟ وقتی که قیمت ای یعنی عددی که در ای ذخیره شده او که بالای دو تقسیم شود باقی مانده از او صفر شود، او وقت این درست میشه. شرط که درست شد این امی را اکزیکیوت میکنه. ما گفته بودیم وقتی که در اف شرط درست میشه با دی اف اکزیکیوت میشه. اگر اشتباه شود به این معنی که نه که قیمت ای که یک عدد است او بالای دو که تقسیم شود صفر نمیمانه. که نمیمانه باز به چی معنی؟ شرط غلط است، اکزیکیوت نمیشه، با دی الز اکزیکیوت میشه و این به این معنی که عدد تاک است. هر عددی که در ای نشته کنین بالای دو تقسیم میکنه باقی مانده را چک میکنه با صفر مقایسه میکنه که صفر است یا خیر. استاد د قوس کې مثلا مساوي صفر مساوي البته کولای شي یو لیکو د خو کې مثالات ورکړي باقي مونده یو څه بنه. آفرین. د صفر په ځای ته بل عدد لیکلی شي یو. صحیح شو؟ همداسې کولی شم اوس مثال 21 نو 21 په دوه تقسیم کې باقي څو پاتې کېږي؟ یو پاتې کېږي که نه.
نو بیا به دلته ولیکې آډ نمبر سټیټمنټ به بدل کړي ځکه تاک شو هغه اوس استاد کارم که په بیا ورته راځي دویم ته دې ته راځي نه استاد اوس خو د اول خو اشتباه راځي دویم ته باید راسي ایلس ته ولې اشتباه راځي ګوره یو چې په دوه تقسیم شي پوره پوره نه تقسیمېږي یعنې یو پاتې کېږي که نه ما ورته ویلي یو سره مساوي شو نو بیا څه وکړه دا ماته وښیه د پیغام اصل کې صحیح نه ده دا باید ته اوس آټ کې تا کې ستا خبره بالکل صحیح دی شرط کې بالکل داسې عدد هم کېدی شي زه داسې ورته ویلی شم هر عدد یعنې مخکې ما ورته ویلي صفر هغه صفر سرچپت شی ده چې نه یو پاتې شو چې یو پاتې شو مطلب تاک دی اوس هر یو عدد راواخله 211 راواخله 211 په دوه تقسیم که پوره پوره تقسیمیږي یو پاتې کېږي یو چې پاتې شو نو بیا څه مطلب ده دی یو پاتې شو مطلب دا یو تاک عدد دی او که نه جفت عدد دی خلاص کلیر نو زه به راشم دلته صفر به ولیکم اوس دلته مونږ ګورو دا به زه ختم کړم داسې دا دې شو شل نو شل چې په دوه تقسیم شي او باقي مانده څو وي صفر وي نو مطلب دا دی یو ایون نمبر دی موږ سره سره که چیرې په د اول سیاف کې هم نه لیکلی خدای اتومات زید بل سیاف ته ایلس ته ځي څنګه اول کې استاد دس ایون نمبر هلته خو استاد نتیجه مخته راځي جفت او دا مخکې لیکلی یو اورډ نمبر سره که چیرې دا اورډ نمبر او ایون نمبرونه د ځایونو سره چینج نه کړو د ایلس او د ایف ته اتومات ایلس ته ځي بیرته اول ته څه شی غواړې اول تاک درته معلوم کړي که جفت د تا پورې ده که اول ته تاک معلومه بیا دلته یو ولیکه اول به تاک ګوري شرط بلته سټمنټ کې بس لیکې آډ نمبر ولیکې دا ولیم چې اول جفت معلوم کی صفر که صفر پات شو مطلب جفت ہے جفت کنه تاک ته تاک روسته راغی د تاک لپاره مونږ شرط نه لګو صحیح ده مونږ د جفت لپاره شرط لګولې ته تاک لپاره ولګاو جفت کې به بیا ایلس ته راشي صحیح ده ما اول چیرې چک میکنیم اول جفت چک میکنیم که باقی مانده اگر صفر است به این معنی که جفت است اول جفت برای جفت شرط که صحیح میشه برای جفت یعنی می جفت برایتان نشان میده یعنی می پیام برایتان نشان میده اگر نه بچه مانا که چیزی میمانه که چیزی که مان در او حالت باز در الز میه استاد تا ریمایندر تو نایور تقسیم علامه استفاده نه کنه ګوره تقسیم ځان ده او د ځان د تقسیم معنی ده چې ا په دوه تقسیم کا دا باقی مانده پیدا کوي صحیح شو دسه دا خبره لس کتابونه دي په تاسو دوه کسانو می تقسیم کړل مساوي 1500 پات شول باقی ها اسیب سو پات شول باقی سو پات شول تقسیم کوي خو اصل کې چیرته ځي باقی مانده ګوري دو فعالیت کوي صحیح ده تو بس نه تقسیم کی باقی مانده پیدا کوي بس صحیح ده کنه تو ریمایندر ماډیولس باقی مانده چورتا وای صحیح شو نو دا هډیر غټ فرق لري کنه دا تقسیم یې کا البته ماډیولس تقسیم بعد باقی مانده ګوري چې تقسیم نشي باقی پاتې کیږي څه او تقسیم شي کنه وزلس کتابه تقسیم نه کوم وایم باقی پات شو نه کیږي کنه لس کتابونه چې په دوه کسانو تقسیم کړل بیا به ګوري اوس ما سره سپاتی کنه پوه شوې مثال تا پیسې مصرف کړې بیا به ته ګورې سپاتی کنه چې مصرف یې نه کې صحیح और हमारे कंपाइल रन में करें मैं बिनिम की जवाब अच्छी निशान में तबरे वहाँ इवन नंबर अगर तो या कदर निश्ता शुद्ध कि बिस्तो से चीज़ें में माना ने कंपाइल रन उस बच्चे तजी इवन ना बाय बच्चे इंटीजर अदद ना विशाल इंटीजर कीमत अंत तगीर वाले के शुरू लिखे और गुरुस बता if शर्त की a reminder on two word पदरे में विशाल that's सिक्किशी وبيام concept خامه شو کنه بيام پوښوي چې ته 15 سره واخله په دروي تقسیم کا پورا تقسیمی کنه کی ولې 15 درې سو کی جفت راځي سوای ده سوای جفت ناراضي زه نه وایم چې جفت راځي ناراضي صحیح ده باقی مانده خود دلته پار څه باندې ډیوایډ کولای شي زه دا درته وایم پوښوي خو دوه باندې چې کې صفر ته معلومیږي درې ته څه ضرورت ده څلور یا شپږ ته نور ته ضرورت یا کچیر استاد ولې نو کولای شي مشکل نشته صحیح خو زموږ پروګرام دې اسانه کی باقی مانده ضرور نه چي وي یا خامخا په دوه تقسیم شي نه دا خو اولیه عددونه دي کنه ځکه موږ دې نه استفاده کوو پوه شوئ ښه کنه آرډ راکوي ماته اوس راځم یو شی لیکم دلته صفر لیکم اوس ځواب څو راځي
ولې صفر ما چې ته ورته ویلي صفر ښکاره کړه Ustaz, jawab, this is even number. ایون نو ته څه وایې ته څه وایې ها هېڅ خو کېږي نه ځواب خو راځي که نه ها څه شی راځي Even does. یو دقیقه یو دقیقه ورته Jauh number. ها Jauh number. Oh, کوم دوه کې سیاوټ کې کوم یو راځي Even odd. که صفر وي Ustaz, else no this. ایلس ته ځي یعنې آډ نمبر ښایي صحیح ته وایه جفت ساتي ایون نمبر اوس تاسو ما ته دا ووایئ که صحیح زه که ومنم جفت راځي نو صفر جفت دی ستار دی Justin. آفرین ته څه وایې یو صفر څه شی دی جفت دی ته څه وایې تا وویلې جفته خو جفته که نه یو Justin Ustaz. تا ویلې تاک ده Justin وای. تو گفتی جفت است راځئ نو زیرو چې دا هغه ایون نمبر درته ښیي بټ دس از رانګ آنسر صحیح شو ولې رانګ دی زیرو دلته راځم ایلزف د لاجیکل ایرر دی چې ته څنګه ګاربیج انپوټ ګاربیج آوټپوټ درکوي غلط انپوټ چې ورکړې غلط آوټپوټ درکوي ستا لاجیک صحیح نه ده اف ته راځو ورته وایم اس تقسیم د ضرورت نشته ای وګوره چې مساوي د صفر سره شو بس خلاص ووایه چې دا زیرو دی خلاص تقسیموي څه لپاره زیرو this is زیرو خلاص اول به دا اف کې ونیسو که صفر نور که صفر نه و بیا کوم بل عدد و هغه بیا تقسیمیږي دوه صحیح شو که نه بیا باقي مانده کتل کېږي compile and run and now you can see the result Ustaz نو دا به ولي Ustaz. دا همداسې ده که نه اول دا څه کمپیوټر نه غلط دی Ustaz. نوم یې input غلط دی. یو دقیقه دا کمپیوټر غلط دی کمپیوټر زه بیا درته وایم ګاربیج انپوټ ګاربیج آوټپوټ باندې پوهېږي چې غلط لاجیک ورکړي غلط رزلټ درکوي چې صحیح معلومات ورکړي صحیح ځواب درکوي پوه شوې پروګرامر یې ته کمپیوټر ته وایي چې دا کار وکړه هغه وایي صحیح ده زه کوم ځواب چې راځي هغه درته ښیم اوس ته صحیح پروګرام ورته ولیکه اوس ته د منفي په ځای د جمع عملیه ترسره کړي نو خو د کمپیوټر غلطي نه ده خو هغه درته ترسره کوي که د جمع علامه ورکړم سوچ کې زه ورته وایم که جمع و منفي که اې د بي نه کوي درته ګاربیج انپوټ ګاربیج آوټپوټ پوه ستا لاجیک غلط دی لاجیک یو آر ا پروګرامر یو ګیو د انسټرکشن ټو د کمپیوټر ټو ډو ا جاب and what to do set of instructions that tell a computer what to do so this is the instruction these are instructions that tell a computer what to do so computer is doing his job it's like a human that's it clear نو دا شو زمونږ د نن درس I think it's enough for today تاسو به دوه اعداد مقایسه کوئ چې هر یو لوی ماته دی چې this is greater than this f سره ښه f سره به دوه اعداد a b به مقایسه کوئ هر یو چې لوی و هغه دې ماته پرنټ کړئ